نن سبا د موټیویشنل سپیکرز پښتو کې ورته څه وایي؟ د انګیزه بخښونکي ویاندویان. دا خلک ډېر زیات شوي دي په هره ژبه کې زیات شوي، انګلیسي کې هم زیات شوي دي، پښتو کې هم لري، کې یو عالم فالوورس او د فرینډز هم لري تعقیبوي چې هغه هر څه وایي دا یې مني. یو انسان یا یو ځوان دپاره، عموما ما د خبرې ټول ځوانان دپاره دي، یو ځوان دپاره دا ښه ده چې د همدغې موټیویشنل سپیکرانو د خبرې تاثیر لاندې راشي او که نه. موټیویشنل سپیکران یا انګیزه بخښونکي ویاندویان دا داسې دي فناسب، دوی له علم نه خبرې نه کوي. دلته یو مثلا دلته یو تعمیر ده، دلته یو بل تعمیر ده، یو 100 کسانو ته وایي چې دغه تعمیر د ښځو اچوي، صحیح؟ په دې تعمیر نه دې تعمیر نه تر دې تعمیره پورې یو 100 نفره ښځې اچوي، 8 نفره هغې خوا ښځې اچولی شي، هغه نور کته ټول ولیږي مړي، اعلان دې پراته دي مړه شول. دوی راځي دغه 8 نفره سره مرکه کوي، صاحب ته تا څنګه ښځو اچوه؟ هغه وایي چې ونه ما واچو زه کامیاب سوم. او موږ په علم کې وایو ته هغه وخت یوې پدیدې ته کامیابه پدیدې سي، هغه کولی سي یو چا ته ورکړي چې هغه اعلان دی، هغه 80% کې نتیجه ترې واخلي. تا دوه درې کسانو نتیجه ترې اخیستې ده او ته اوس فکر کوي دا ټولو ته باندې تطبیق کولی سي. بیا هغه هم چې ډېر مثلا زموږ موټیویشنل سپیکران چې دي هغه بیا ډېر خپل هغه نه لري، خپله کوم تجارب چې دی ترسره کړي هغه بیا له بهرنیانو کوشش کوي. اصلا مثلا زه داسې موټیویشنل سپیکران لرم په افغانستان کې چې له ایران نه تقلید کوي، له پاکستان نه تقلید کوي، هغه د یو بل چا تقلید کوي. مثلا یو شی وخوري د بل چا په شي باید هغه شخوند وي، افغانان بیا د هغوی په شخوند باندې شخوند وي، هغې یې راواخلي بیا له سره یې شخوند پې وي. ډېرې ما تشویق کړي دي، کومک تشویق هم ورته کومه چې کتابونه ولولئ، لږ هم دا کارونه هغه کوي، سم یې خیر نو ته هم پکې لږ لاس لري د خلکو له رسو. زه داسې یو لاس پکې لرم چې تاسو ښه سئ، یعنې دا کار به چې تاسو کوئ دا اوس خو راغلي یو کسان در سره ولاړ دي، اوس خو دغه لږ سم سئ. دا موټیویشنل سپیکران چې دي فنا صاحب دوی یوازې انګیزه ورکوي. د سایکولوژۍ د علم له نظره موږ سره له دې چې انګیزه ورکوو باید مهارت هم ورکوو. یعنې دوی راځي خلک لکه پخوانه پوکوي، صحیح؟ او دې پخواني ته که یوه ستنه له کومې خوا راغله په دغه یوه ستنه یې به یې ټول هغه وځي، هوا وځي او بیا به څه جوړ سي، بس خالی شی وایي. موږ باید په دې پوه شو چې کله د پخواني په اندازه پورته کېدلو او پړسېدلو او کومې خوا ستنه راتلله اول خو عاجل د ستنو غم وکړو چې ستن رانیسي، دویم که ستن راغله عاجل یې ستنه وباسو، زر د هغې کو پینه کړو چې زر هوا ونه وځي، زر هغه انګېزه له لاسه ورنه کړو. یعنې که له انګېزې سره پخوا کې مهارت ورکړل سي دا ښه خبره. یو بل چې دوی ډېر مسایل تشریح کوي، توضیح کوي، دوی د خپلو تجاربو په اساس دا تجربه کوي. صحیح ده، تا په 5 نفرو 6 نفرو دا تجربه ترسره کړه، 6 نفر درنه راضي دي، 6 نفرو ته تا جواب هم ورکړی ده، اما هغه 5 نور چلته لاندې سوکړي پوکړي سول، هغه څنګه هغه هم خو انسانان وکنه. د هغه پوهنې علم وایي چې تاسو هله کوئ چې یو مورد قانون کوي، عام یې کوي چې هغه په عامو کې نتیجه ورکړي. یو دا مورد ده. بل مورد دا ده چې ته راځې یو څه له خپله ځانه وایې، له ځانه یې وایې، علم یې نه وایي، صحیح علم یې نه تاییدوي، خو دې له خپله ځانه وایې، هغه صحیح نه. او کله کله خو داسې هم کېږي چې زه له دوی نه هیله کوم، له دې موټیویشنل سپیکرانو نه هیله مې ترې دا ده چې کله کله دا ستاسو خبرې، دا ستاسو بیانې کله کله د زهرو تاثیر هم لري. او ډېر ځله زه متوجه سوی یم چې دا موټیویشنل سپیکران نه دي، دوی خپل هم کافي اندازه مسلې لري. یعنې هغه څوک چې په یو برخه کې تخصص نه لري او خپله له خپلو مسلو نه ده راوتلی او بیا تا راځي تا باندې هغه کوي، ځان در باندې هوښیار کوي، یا ځان درته مفتي و، ملا و، عالم و، ډاکټر و، ارواپوه و، حقوقدان و بل جوړي، بیا دا دوام نشي.